چې کله انسان مړ شي بیا د قبر شي د دفن شي د کفن شي د پټېد شي نو چې کله دا مړی په قبر کې کښېښوي اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دلته دوی فرشتې راشي د یوې فرشتې نوم نکیر د دویمې فرشتې نوم منکر دی دا دوی راشي د الله رسول فرمایي دی راپورته کی دی په قبر کې کښېنوي بیا له ده څخه پوښتنه وکړي ورته ووایي چې من ربک ستا رب څوک دی فیقول ربی الله که چیرې دی مسلمان دی ورته وایي زما رب الله دی جل جلاله فیقولان له ما دینک ستا دین څه ولو دی ورته وایي فیقول دینی الاسلام زما دین چې دی هغه اسلام ولو فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیکم د دې سړي په باره کې ستا څه ګمان دی ستا څه فکر دی چې تاسو لره درلیږل سوی وو دی ورته ووایي هو رسول الله هغه د الله رسول دی هغه زموږ نبی دی هغه زموږ پیشوا دی نو به دا دوی ملایکې پوښتنه ځینې وکړي ته څه په خبرې په دې خبرو باندې دی به ورته ووایي وما یدریکه ته څه خبرې دا خبرو چې مطلب ستا رب الله دی ستا دین اسلام دی ستا نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی نو دی به ورته ووایي چې قرأت کتاب الله فآمنت به ما قرآن وایي پر قرآن زما ایمان دی په قرآن کې چې څه لیکلي و پر هغه زما ایمان دی وصدقتو ما د هغه تصدیق وکړي مال بالکل دا خبره چې دا هغه رښتیا ده فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت په قرآن کې الله رب العزت فرمایي ويثبت الله الذين آمنوا الله رب العزت ثابت قدم لري هغه څوک چې ایمان دي بالقول